په دې لیسن کې به موږ خبره کوو د شپمنټ میتھډ باره کې. کله چې تاسو د یو بهر ملک نه د چاینا نه یو ملک ته شپینګ لیږئ سامان لیږئ سپلایر ته وایه ما ته ډي ډي پي شپمنټ وکړه. ډي ډي پي شپمنټ څه ته وایي؟ ډیلیوري ډیوټي پیډ. اوس ته په پښتو کې پوه کوم. کله چې د یو ملک نه بل ملک ته سامان ځي دا سامان د کسټم نه ځي په هغې باندې ریګولیشن لګي چک کېږي ډیوټیانې پې لګي په دې ټیکسز یې هر څه. نو امازون چرې هم دا نه غواړي سیلر ته دا نه کوي. سیلر ته همیشه وایي موږ ته کلیر سامان را لېږه چې ویرهاوس ته رارسي. امازون نه ځي پورټ ته یا ایرپورټ ته ستا سامان هغو نه کلیر کوي ته به یې په خپله کې. نو همیشه کله چې په چاینا کې ته د سپلایر سره خبره کوې سپلایر ته وایه ما ته ډي ډي پي شپمنټ کوه. په شپمنټ کې درې میتھډ دي. یو دی ډي ډي پي دی، یو ای ایکس ډبلیو دی، یو ایف او بي دی. ډي ډي پي لږ ګران دی خو همیشه د سپلایر نه تپوس کوه که دوبۍ سعودي کې سپلایر ته وایه ایف او بي شپمنټ ډي ډي پي شپمنټ زما شپمنټ خو به ودرېږي نه. که سپلایر ته وایي چې نه ډي ډي پي ګران دی ایف او بي ټیک دی یا ای ایکس ډبلیو څه مسله نه کوي د سپلایر خبره اوره. سپلایر پوهېږي ځکه چې د سپلایر سره شپینګ ایجنټ دا ټول چې دې ته پوره دنیا پته یي دا د دې ریګولر کاري. که سپلایر وایي چې نه تا ته ډي ډي پي ته ضرورت نشته ستا سامان به امازون ویرهاوس ته ورسي کوم ایډرس چې تا راکړی د سپلایر خبره ټیکي وایي که خو همیشه میک شور کوه زه ډي ډي پي شپمنټ ریکمنډ کوم چې بې تکلیفه بې دغه نه رسي ستا ته سټرس. اوس پته ناست پاکستان کې ستا سامان به امریکې ته راځي ستا سامان به په ایرپورټ نښتی څه به کوې بیا؟ سپلایر مدد کوي خو هغه یو سټرسي هغه یو ستا دومره وخورېږي ته به وایې چې خدای پاک که څه کېږي. نو همیشه میک شور کوه سپلایر ته وایه چې ډي ډي پي شپمنټ ریکوایرډ دی دې ملک ته. که سپلایر وایي چې او ډي ډي پي شپمنټ همیشه سپلایر ته ما ته ډي ډي پي شپمنټ چې ډایرکټ امازون ته سامان رسي او سامان دی ایکټیو ځي. دا درې میتھډ یاد ساتئ ډي ډي پي ډیلیوري ډیوټي پیډ چې په هغې باندې ډیوټي پیډ شوي ای ایکس ډبلیو او ایف او بي دا د شپمنټ میتھډز دي. نور ستاسو سپلایر ښه پوهېږي د هغه سره پې مشوره وکړئ. راځو بل لیسن ته.